آیا تاسو هغه پیژنئ؟ Do you know him? Do you know him? هو. Yes, I do. Yes, I do. دلته څه روان دي؟ What is going on here? What is going on here? تاسو څه کوئ؟ What do you do? What do you do? زه یو ښوونکی یم. I am a teacher. I am a teacher. آیا تاسو خوشحاله یئ؟ Are you happy? Are you happy? هو زه یم. Yes, I am. Yes, I am. ته ولې خاندې؟ Why are you laughing? Why are you laughing? بس همداسې. Just like that. Just like that. ته به هلته کله ځې؟ When will you go there? When will you go there? زه به هلته سبا ځم. I will go there tomorrow. I will go there tomorrow. مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه. انګلیسي ویل نو اوس ډېر اسانه شوه. مونږ در سره لایک او فالو کوئ او زمونږ سره زده کړئ هره ورځ نوي جملې او نوي الفاظ په ساده او اسانه طریقې سره. نو راځئ چې شروع کو. تاسو تللی شئ. You can go. You can go. تاسو راتللی شئ. You can come. You can come. هلته څوک دی؟ Who is there? Who is there? څوک پوهیږي؟ Who knows? Who knows? څوک پروا کوي؟ Who cares? Who cares? څنګه چې ستا خوښی. As you like. As you like. مننه. که تاسو غواړئ داسې جملې هره ورځ زده کړئ نو زموږ سره یوځای شئ. مننه. ناوخته. ناوخته ته په انګلش کې څه وایي؟ Late, late. ناوخته مه راځه. Don't come late. Don't come late. وختي ته په انګلش کې څه وایي؟ Early, early. وختي راځه. Come early. Come early. راتلو ته په انګلش کې څه وایي؟ Come, come. زه هره ورځ مکتب ته راځم. I come to school every day. I come to school every day. تلو ته په انګلش کې څه وایي؟ Go, go. زه هره ورځ پارک ته ځم. زه هره ورځ پارک ته ځم. I go to park every day. I go to park every day.